بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د شپږم درس نه یو بله حصه درس شریکوم، نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، دا درس چې ده د امتحان په باره کې ده، البته د همدغه کتاب د امتحان په باره کې ده، لکه تېر ویډیو کې هم چې ټیسټ میسټ په باره کې خبرې کولې، نو دا هم همغسې هم راهنمایي کوي او هم امتحان غواړي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي چې څنګه دغه صفحې ته توجه وسه، چې څنګه راهنمایي راته کوي، بیا لاندې د دې امتحان ده. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه دلته وایو چې vor dem Test یعنی د امتحان نه مخکې sprechen Sie mit Ihrer Partnerin Ihrem Partner، خبرې وکړئ د خپل ملګري سره او د خپل ملګري سره. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي چې شي خبرې وکړو. دغسې خبرې، مثال د خبرې wie heißen Sie، د ستاسې نوم څه دی، wie ist Ihr Vorname، څه دی ستاسې لومړنی نوم یا اولنی نوم، wie ist Ihr Nachname، څه دی ستاسې فامیلي نوم یا د ستاسې دویم نوم، woher kommen Sie، تاسې د کوم ځای نه راغلي یئ یا د کوم ځای یئ، wo wohnen Sie، په کوم ځای کې تاسې ژوند کوئ یا په کوم ځای کې اوسېږئ، haben Sie تلیفون، تاسې لرئ تلیفون. خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه بل دلته په دې ځای کې څه وایي چې unterstreichen Sie der die das in der richtige Farbe، یعنې څه unterstreichen یعنې دغسې د هغه لاندې خط کش کوي، زی یعنی تاسې در دی دس یعنی دغه در دی دس ارتیکلو ان در richtige Farbe یعنی په رښتیا صحیح یا په صحیح رنګ باندې چې کوم خپل رنګ وي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. نو دوستانو دغلته چې دا کوم رنګونه چې دي که نه، ته ودرېږئ چې دغه یو رنګ راسکه ورک شو چې بیا درته هغه کوم دغه دس چې کوم یو ده که نه، دغه خط او دغه رنګونه چې دي دیو د خپل رنګونه دي. ښه نو هغه ده، نو دغه سی رنګونه خلاصه ترې لاندې کش کوي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. نو زه به صرف دغه نومونه درته ووایم، نور خو دغه رنګونه خو دغه درې دانې کاپي دي، نور که بل ځای کې کوم ارتیکل تاسې وینئ نو بیا کولی شئ چې دغسې د رنګ په حساب باندې تاسې هم ورته هغه وکړئ. او د دې نه مخکې درسونو کې هم ما د رنګونو په باره کې درته ویلي چې د ارتیکلو کوم رنګونه دي. نور امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دی تویلت یعنی تشناب یا کناراب، بعضې خلک ورته سارهګشت ځای هم وایي. در تیش یعنی میز، دی بادیوانه یعنی د لمبه آخر، دی لامپې یعنی هغه ده ګروپ، در شتول یعنی چوکۍ. دوستانو په ادبیاتو کې هغه ته د په معذرت سره ډک امتیاز ته هم شتول وایي، لکه ډاکټر ته چې وایي مثال خبرو کې بیا شتول به ورته یادوي. ښه نو خو امیدوارم دوستانو پوه شوي، خو بهرحال په ادبیاتو کې شتول هغه ته هم وایي. ښه در تیپیخ یعنی سترنجۍ یا مثال خبرې پرش چې په کوټه کې اواره سړی، او das Bild یعنی عکس، der Fenster یعنی تلویزیون، das Bett یعنی بیټ نو یا کټ. خلاصه داسې. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس ښکته راکوزېږو چې دلته څه وایي چې sagen Sie ورته یعنې څه sagen Sie ورته یعنې ووایئ تاسې جملې ihre Partnerin ihr Partner ergänzt der die das یعنې څه د ستاسې ملګري یا ملګری، ergänzt یعنې کامله کوي، der die das یعنې ارتیکل یعنې مثال د خبرې داسې. اوس دغلته شرنک ده که نه، یعنې المارۍ شرنک تا ویلې ملګری یا ملګري چې ملګری در سره یا ملګري در سره هغه به ارتیکل وایي، هغه به وایي چې der شرنک. مثال خبرې دلته وایي شپوله، د شپولې ارتیکل ده دی شپوله. مثال خبرې لامپې دی لامپې. خلاصه داسې. مثال خبرې بیت دس بیت. مثال خلاصه داسې. شتول در شتول. خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته راکوزېږو چې دا خط پاتې شي. په دې ځای کې وایي چې nehmen Sie die Satzmaschine. nehmen Sie die Satzmaschine واخلئ تاسې د جملو ثبتولو ماشین
یا د اوس دوستانو په دې اوس زمان کې کمپیوټر هم د جملو ثبتولو ماشین جوړ حسابېږي ځکه چې په کمپیوټر کې اکثره خلک ډېر شی نه لیکي یعنی هم جملې پکې لیکل کېږي خو دا لیکل خو جملې دي که نه نو او بل د پخوا په حساب باندې که حساب یې کې دغسې ماشینونه توګه چې د عکسونه درته راغټ کړم دا ګوره پخوا په هغه سره چې و دغسې شی نه به و ښه مثال دغسې ماشینونه به و دا مختلفه ماشینونه دي ښه نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ ښه بیا دلته مخکې وایي چې machen Sie Sätze یعنې جوړې کړئ جملې بیا مخکې وایي چې sammeln Sie alle Sätze an der Tafel sammeln یعنې سره یو ځای کړئ Sie یعنې تاسې alle Sätze an der Tafel یعنې ټولې جملې په تخته باندې امیدوارم دوستانو پوه شوي څنګه لکه دلته وایي چې ich telefoniere یعنی ځان ته یوه جمله جوړه کړه بل ته یې جوړه کړه بل ته داسې زه تلیفون کوم یا زه زنګ وهم ich arbeite زه کار کوم مثال د خبرې ich lerne زه سبق زده کوم ich wohne مثال خبرې لکه زه به اوس د خپل په باره کې وایم ich wohne in Graz زه ژوند کوم په ګراز کې خلاصه داسې جملې جوړې کړي خلاصه داسې چې هر ځای کې تاسې اوسېږئ د هغه ځای په باره کې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې ښه دلته په دې ځای کې ښکته څه وایي وایي چې nehmen Sie Ihre Karten aus Lektion 4 یعنې څه nehmen یعنې واخلئ Sie یعنې تاسې Ihre Karten یعنې د خپل کارټونه aus Lektion 4 یعنې د څلورم درس نه ګورئ دوستان لکه دغسې چې ما تاسو ته ډېرو ځای کې ویلي چې دغه مثال د کتاب په اصطلاح باندې هغه شپږم درس اوس دغسې چې پنځم و څلورم و درېیم و دغسې هغه بیا همغه خپل درس وي اوس څلورم درس چې دغسې پکې لیکل شو نو هغه څلورم درس ده ښه او یو دویمه خبره ده چې دلته وایي aus Lektion 4 یعنې aus یعنې د غنه څلورم درس نه ګورئ دوستانو دا aus چې د ملک په حساب باندې حسابېږي چې مثال خبرې کوم ځای نه راغلی aus مثال د خپل ملک نوم دې واخیستی کوم aus افغانستان داسې مو ویلی شي مثال خبرې چې درته وایي مثال د خبرې اوس دغسې بیرون ووتې درته وایي وهر کومست دو یعنې د کوم ځای نه راغلی لا خو دا خو مې مخکینیو درسو کې هم د دې توضیح درکړې نو ته به ورته وایې چې اوسشتات یعنې د ښار نه راغلم یا بیرون نه که نه مثال داسې خلاصه چې کوم ځای نه راغلی وي هغه هم ویلی شي یعنې دا اوس په داسې ځایو کې هم استعمالېږي خو امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته وایي چې üben Sie die Wörter mit den Karten یعنی څه üben یعنی تمرین وکړئ Sie یعنی تاسې د Wörter یعنی د جملو mit den Karten یعنی د کارت په حساب باندې مثال د خبرې تاسې سره یو ملګری یي که نه یا یوازې یي دغسې کارت هم راواخیسته دا دواړه یو دي ښه نو دا دواړه یو دي خو د یوې پشت ده یوې مخ ده دا مثال خبرې څویبل دې راواخیسته دا څویبل څه شی کېږي هغه ده د دې ارتیکل به څه شی صحیح ده نو هغه بیا دلته ته وایي دی څویبل که دې ویلې خو ښه که دې ونه یې مخکې کولی شي راوایړی بیا جمع یې چې ده څویبلن دغه اخره کې ان واخلي خلاصه داسې پسې دغه نور شی نه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه دلته بیا په دې ځای کې څه وایي üben Sie یعنې تمرین وکړئ die Partnerin der Partner zeigt das Bild یعنې څه die Partnerin یعنې ملګري der Partner او ملګری zeigt یعنې درښیي das Bild یعنې د عکس یعنې دغسې د عکس درښیي بیا به څه وایي بیا به مخکې ته څه وایي ګوره Sie sagen das Wort تاسې به وایي دغه جمله یعنې هغه به تاسې ته دا مخه درښیي تاسې به بیا دغه جمله وایي بیا üben Sie immer so üben یعنې تمرین وکړئ Sie یعنې تاسې immer so یعنې همیشه هم داسې ښه die Zwiebeln یعنی هغه مثال خبرې پیاز Zwiebeln یعنی ډیر پیاز خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه وایي خو زه دغه ښکاري که نه لږې پورته کړم ښه دلته وایي چې sprechen Sie über den Deutschkurs یعنې څه sprechen یعنې خبرې وکړئ Sie یعنې تاسې über den Deutschkurs په باره کې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دلته مخکې وایي چې fragen und antworten Sie fragen یعنې پوښتنه وکړئ und antworten Sie او جواب یې کوئ نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ نو مثال د خبرې دلته وایي چې wann ist Ihr Deutschkurs ښه نو ته به دلته جواب ورکړئ چې هغه ده
جواب دا چې mein Kurs ist von هغه نور خو چې راکته په امتحان کې راځي یعنی د څه وخت نه څه وخت پورې بیا دلته مخکې درته وایي چې wo ist ihre Schule یعنی چیرې ده ستاسې مکتب دلته به وایي چې meine Schule ist دغه جواب ده ښه چې هغه کوم ځای کې هغه ادرس بیا دلته وایي چې woher kommen هغه woher kommen die Teilnehmer د کوم ځای نه راغلي دا زده کوونکي ښه نو دلته بیا وایي چې جواب یې ده die Teilnehmer kommen aus یعنی د کوم ځای نه چې راغلي هغه به بیا سره وایي ښه دا خواته بیا وایي چې wie heißt ihr Buch یعنی د ستاسې کتاب څه نومیږي mein Buch heißt یعنی زما کتاب نومیږي نو بیا به دلته ښکته نومي ورسره ښه مخکې وایي چې was machen Sie in der Pause څه کوئ تاسې په تفریح کې نو دلته به وایي چې in der Pause بیا دلته چې مخکې هر څه ورسره وایي یا داسې هم کولی شي چې ich mache in der Pause داسې خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی دا پاوزې اخر ته هم راوستلی شي دغه اوله کې هم صحیح ده ښه اوس دا صفحه خلاصه شوه چې په دې کې تاسې تمرین وکړو اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه شی دي اوس ګورئ دوستانو دا شو تست دا د شو امتحان کې اوله کې خو د پارچې په سر کې دلته چې خپل نوم ولیکه مثال د خبرې ما خپل نوم لیکلی میرویس احمدزی ښه د دې نه دا خواته اوس دغلته درته وایي چې تا ته څوک نه وایي ته به دا خط خپله وایي schreiben Sie über sich schreiben یعنې ولیکئ زی یعنې تاسې über sich یعنې د خپل ځان په باره کې دلته درته وایي چې wie heißen Sie یعنې د ستاسې نوم څه دی نو ته به ورته دلته جواب څه ورکوې آفرین دوستانو ich heiße لکه مثال د خبرې دا وګوره ich heiße میرویس احمدزی یعنې زما نوم میرویس احمدزی ده خو خلاصه داسې بیا دلته درته وایي چې woher kommen Sie یعنې د کوم ځای نه تاسې راغلي یئ زه به اوس د خپل جواب ورکوم ich komme aus Afghanistan زه راغلم د افغانستان نه ښه بیا دلته وایي چې wo wohnen Sie یعنې په کوم ځای کې تاسې ژوند کوئ نو مثال د زما جواب ده ich wohne in Graz یعنې زه اوسېږم یا ژوند کوم په ګراز کې امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ ښه دلته مخکې der die das یعنې der die das څه یعنې د دې دا ارتیکل مثال دلته وایي ordnen Sie die Wörter zu یعنې څه ordnen یعنې په پاکټ کې کیږي یعنې تاسې die Wörter zu یعنې په دغه ځایو کې دغه جملې راواخلئ تاسې په دغو پاکټو کې کوئ د هر یو د خپل ارتیکل سره ولیکئ نو دوستانو اوس ګورئ د دیر ارتیکل څه شی ده اوس ګورئ د تیار ما درته لیکل کړي چې هغه ته نوم سرګردانه کوم der Fenster der Stuhl یعنی د دیر ارتیکل سره دا دوه نومونه راځي یعنی په همدغه ترتیب باندې یعنی تلویزیون او چوکۍ پسې راځي د بادیوانې د لامپې یعنی د دې ارتیکل دغه ده یعنی د لمبه اخور او ګروپ او د دې نه اخواته د بلت او بیت یعنی د دې ارتیکل دا ده نو امیدوارم دوستانو پوه شوي عکس او بیت یا کټ امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس کته راکوزېږو چې دا امتحان خو د دې ځای پورې وشو ښه په دې ځای کې څه وایي چې ergänzen Sie die Sätze یعنې څه ergänzen یعنې کامله کړئ یعنې تاسې د Sätze یعنې دغه جملې یعنې دغه جملې چې کومې دي دا دغه ځای کې تاسې ور کامله کړئ دا اوس څنګه کامله کړو اوس دلته وایو چې مثال هغه ده هغه ده مثال خبرې دغه مسافه دغه سلاش علامه چې ورکړي چې دغه په دغه حساب باندې چې دا چاته راځي دا تی چاته استعمالېږي او دا د دغه ای ان چې سره یو ځای کې ان کېږي که نه نو دا د چاته استعمالېږي مثال د خبرې علي اوس یو کس د دغه په باره کې وایو علي تلیفونیرت فیل یعنې علي زنګ وکړي ډېر ښه نو دا بل کس ته استعمالېږي یو او مذکر ته استعمالېږي ښه دې ته کوم یو استعمالېږي دوستانو آفرین یعنې دې ته راوخین استعمالېږي ځکه دا ښځه ده دلته دې ته وایي چې Frau Pink rauchen Sie یعنی هغه دا هغه Frau Pink یعنی هغه ښځه rauchen Sie یعنی خو یعنی د دې ځای نه معلومیږي چې هغه ښځه ده او دې ځای نه معلومیږي خو دا زی هم ورسره دي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي چې یعنی زی سره دا rauchen جمله لکه دغه ځای کې چې دغه ای ان چې لیکل شوي ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه د دې نه دا خاطر چې ich یعنې زه چې شی کوم اوس ګوره دلته مخکې راځي چې ich
singe مثال خبره ich singe یعنی زه غانا وایم nicht gern ich singe یعنی زه غانا وایم nicht gern یعنی نه خوښم خو مثال خلاصه داسې کنه یا هو هم داسې کنه هغه چې وایي چې نه اورم خو بیا باید نه اورو ich höre nicht singen یعنی اورم نه غاني خو مثلا په دې ځای کې د امتحان د اوس په دې ځای کې وایي چې زه غانا نه وایم هغه ich singe یعنی زه غانا وایم nicht gern یعنی نه خوښم یعنی زه غانا نه خوښم خو خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي چې په دې ځای کې وایي چې ماریا چیشه ماریا kocht eine Gemüsesuppe یعنی ماریا پخی د سبزی شوروا خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه د دې نه ښکته چې شی دی دلته وایي چې دوستانو Ali Salihi verkauft Obst und Gemüse Ali Salihi verkauft یعنی خرڅوي Obst und Gemüse میوه او سبزی was verkauft was verkauft یعنی هغه څه خرڅوي schreiben Sie noch 5 Wörter schreiben Sie یعنی ولیکئ تاسې noch 5 Wörter یعنی نورې 5 جملې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي لکه مثال خبرې دلته بنانې لیکل شوي دي اوس 5 جملې نورې پکې دلته راچوو دغه دي دا 5 جملې م راواچولې دلته چې مثلا اناناس اپفل اورانجه برنه ملونه کنه داسې خو خلاصه هغه نورې ما کولی شي خو دلته چې څه یې دي 5 جملې ور واچوئ نو دغه 5 جملې م ور واچولې ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي ور واچولې یا مو لیکلې په بخښنې سره ښه دلته ښکته څه وایي چې schreiben Sie über den Deutschkurs یعنی څه schreiben یعنی ولیکئ یعنی تاسې über den Deutschkurs یعنی په باره کې د Deutschkurs ښه دلته وایي چې when ist ihr Deutschkurs یعنی کله دی د ستاسې Deutschkurs دوستانو اوس دلته اوس وګورئ دغه mein Deutschkurs ist von یعنی زما Deutschkurs ده د 11 bis 12:30 یعنی د زما Deutschkurs ده د 11 نه تر 12 بجو او 10 دقیقو پورې am Montag Donnerstag und Freitag یعنی د دوشنبه په ورځ د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په ورځ ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس ښکته راکوزي د ښکته خط کې څه وایي چې wo ist ihre Schule یعنی چیرې ده د ستاسې مکتب نو دلته ده اوس زه ورته زما مکتب meine Schule ist in der Annenstraße 27 یعنی زما مکتب دی په Annenstraße 22 کې امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه لاندې اخرنی هغه چی شه ده وایي چې was machen Sie in der Pause نو دلته ما په پاوزه کې جواب ده ich rauche eine Zigarette زه څکوم یو سیګرټ په پاوزه کې یا په تفریح کې نو داسې دا نوم م ورسره کامله راوستلی شي چې ich rauche eine Zigarette in der Pause نو خلاصه دا م ورسره راوستلی شي خو بهرحال هغه ته ضرورت نشته خو که بیا راوسته بیا کولی شي چې راولي ښه امیدوارم دوستانو په دې درس باندې پوه شوي او د صفحې شمېره ده چې 77 یعنې 78 صفحه او دلته پاسم چې څه شوه دغه ده 76 یعنې هغه ده څه رانومېږي 2 صفحې درس هم دوستانو په دې کې ویلې نو امیدوارم دوستانو چې هم په امتحان باندې پوه شوي او هم د امتحان ته په آمادګۍ باندې پوه شوي چې یعنی د دې کتاب یعنې زه خو تاسې نه امتحان نه اخلم یعنې چې ستاسې ماغزه پې باندې خلاص شوي ښه دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې